حدیث کې راځي مؤمن ته چې په خپل کې معمولي غنه لاړې شي کنه دې دله ته الله ګناه رېږي معمولي غنه الله دې ګناه رېږي ها نو چې سړی په سختو کې پروت وي په مصیبتونو کې امتحانونو کې دې په بدله کې ور الله ډېر څه ورکوي بیا و دې حدیث ته ګوره د عایشه رضی الله عنها روایت دی په دې پسې وایي چې ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د کلي نه چې مدینې ته راغلي دي 3 ورځې پرله پسې د غنمو په ډوډو باندې نه دي ماړه شي 3 ورځې پرله پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته په مړه خېټه ډوډۍ نه میلاو شي 3 ورځې پرله پسې 3 ليال تباعا 3 ورځې په سړي تېرې شي 3 ورځې به څه شی خو 3 ورځې هغوی ته پرله پسې د غنمو ډوډۍ داسې نه ده میلاو شوې چې خېټه پې ډکه کړي او زموږ دې عمرونو ته وګورئ یو سړی دی 50 کاله عمر دی او د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده یو سړی دی 30 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده یو سړی دی 40 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده او دی به هم لږیایي خبرې به کوي وي حالات زموږ باندې ګډوډ دي 3 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ داسې نه دي راغلي چې پرله پسې د هغوی د غنمو ډوډۍ وخوري په دې طریقې سره چې خېټه پې مړه کړي عائشة رضي الله عنها ويدا بالروايتهم داقيده ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کورنۍ به په ورځ کې چې 2 پیری ډوډۍ خوړه نو یو پیر به پکې کجوري خوړي لازم به په یو ډوډۍ کې کجوري وي یو ټیم به ته ډوډۍ ملاو شوه بل ټیم به ډوډۍ نه نو به کجوري خوړي گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه وه ټوله گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه د ورځې به 2 پیرې ډوډۍ وخوړه که نه نو د یو پیر کې به لازم به کجوري خوړي نور څه به نه صرف به کجوري وي مطلب دی چې داسې وخت په هغوی نه دی راغلی د پیغمبر په کورنۍ باندې چې په ورځ کې د 2 پیرې ډوډۍ وخوري غنم وربش او دا ورته میلاوي شي که یو پیر به غنم وخوړو نو بل پیر له به کجوري وخوړي که د ورځې به کجوري وخوړي د شپې به ورته بیا ډوډۍ وه که د شپې به کجوري وي د ورځې به ډوډۍ وخوړه خو داسې ډوډۍ نه وه چې 2 ټیمه هغوی ته پوره شوې وي نو کجوري به یو ټیم نه خوړي دا بل روایت هم د عایشه رضی الله عنها دی وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلهی د سرمنې نه جوړه شوې وه وحشوه من لیف او دنه د کجورو د پوستکو نه ډکه کړې وه دا د خوږ انسان چې هغه د ځمکې په دې مخ باندې ګوره انسان دی او د ادم د بچو سردار دی دا د هغه د تلهی حال دی د سرمنې نه د هغه تلهی وه او په هغې کې دنه د کجورو د پوستکي د کجورو د ونو د پوستکي پکې پراته د هغې نه د تلهی ډکه کړې وه په دې کې به هغه ګزاره کوله او هغه واقعه تاسو ته معلومه وه کله چې پسې عمر بن خطاب رضی الله راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه خفه شوی او قسم یې خوړلی و چې یو میاشت به کور ته نه راځي نو عمر بن خطاب چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو په ژړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوري عمر یې ژاړي ولې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا کې دغه چټایي نښې ولیدې په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت د دې د لاسه په ژړا شو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ما ورته په څنګه تلهیانو کې په څنګه صوبو کې په څنګه بالښتونو کې په څنګه قالینونو کې ژوند تېر و داسې قالینونه نن سبا موږ په کورونو کې اچولي دي چې خپه پکې کښېږدي خپه دننه ننوځي او د هغه اوچت انسان سره پسته تلهیي نه وه دا د هغه تلهیي وه تاسو سوچ وکړئ چې د یو سړي تلهیي کې دننه
د کجورو د پوستکي پرتې د کجورو د ونو پوستکي په دې کې به هغه څه ارام وکړي او څه خوب به وکړي په دې کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طلعي حال و دې پسې د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته دې ته غوږ کېږدي قتاده وایي قتاده رحمه الله وی موږ به د انس بن مالک خواله راتلو وخبازه قائم یو ورځ موږ رالو او د هغه دا نانبایي یو ډوډۍ یې پخولې د انس بن مالک سره چې کوم نانبایي و هغه ډوډۍ پخولې یو نو وي هغه موږ ته چې کلو کلو خورئ انس بن مالک دې ملګرو ته خورئ خورئ نعمتونه خو ډېر دي فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ما د پیغمبر سره ژوند تیر کړی دی خدمت مې د هغه کړی دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سره د ملاقات پورې پسته ډوډۍ چې د خپل ژوند کې نه ولیدی ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله پسته ډوډۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې نه دی لیدلی ولا رأى شاة سميطا بعينه قط او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو باندې پوره کامل ګډ لیدلی چې هغه دې سور کړی شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته پروتي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته په خپلو سترګو نه دی لیدلی د مرګه پورې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دا بل روایت عایشه رضی الله عنها دی وایي كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا کله کله به یو میاشت پوره د نبوت په کور باندې تېره شوه اور به ونه لګېد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا كلنا كلمة يوم ايش پورت تیرش و بنکور کی بور نو لگے دے انما هو التمر والماء طول گزار زمن په اوبو په کجورو باندې بروانه الا ان نؤتى باللحي کچرته چا به کلنا کرے چې لګون ته غوښه راوړه نو هغه به موږ وخوړه نور گزاره به زموږ ټوله هغه په کجورو په اوبو باندې روانه د دې نه بعد دا حدیث دی عروه عائشة رضي الله عنها دا خبر أغتكري أنها قالت لعروة ابن أختي خورية ودي حديث تقول كده عائشة رضي الله عنها عروة خورية إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين من بدي سپومي تکتو نو 3 میاشتې یعنی 3 سپومۍ به موږ ولیدې په 2 میاشتو کې 2 میاشتې به موږ باندې تېرې شوې یعنې درېیمه به داخله شو اوس که یو سړی سوال وکړي چې په 2 میاشتو کې 3 میاشتې څنګه ییني 3 پیرې سپومۍ څنګه ییني سپومۍ خو میاشت کې یو پیر راخیږي که نه په اوله کې راوخیږي خلکو دا 2 میاشتې عایشه رضی الله عنها وایي موږ خو به دا میاشتې 3 میاشتې په 2 کې لیدې نو د هغې داسې معنی دا ده چې اولنۍ سپومۍ خو به ولیده د اولنۍ میاشت په اوله کې بیا به د 2 میاشتې په اوله کې سپومۍ ولیده د دغې میاشتې او بیا د دغې میاشتې په اخره کې به یې د 3 میاشتې سپومۍ ولیده نو دا په 2 کې څو سپومۍ شوې څو میاشتې شوې 3 شوې یعنې په موږ باندې به 3 میاشتې تېرې شوې 3 میاشتې به پکې راوختې وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په کوټو کې په یو کوټه کې به مو اور نه ولګېدلی 2 میاشتې 3 میاشتې به تېرې شوې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوټو کې به اور نه بلېدو عروه ما كان يعيشكم نو تاسو له ژوند پسې تېرو ورته یې خوريه الاسودان التمر والماء دا په میاشتو میاشتو به موږ کجورو اوبو ته پراته وو إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیانو په انصارو کې كان لهم منائح د هغوی سره ګډې بیزې وې پیواله وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناها هغوی به کله نه کله پیغمبر له پی رالېږل نو پیغمبر به په ټولو بیبیانو باندې هغه پی وسکول
نور به زمون گزاره هغه په کجورو باندې روانه او په اوبو باندې روانه وه. په دې باب کې اخرنی حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم ارزق آل محمد قوتا. ای الله د محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ له دومره خوراک ورکړه چې د هغوی په صرف ګزاره روانه وي. دا به هغه دعا وغوښته. دنیا نه بې رغبته انسان